طالبانو بالاخره هغه کار وکړ چې افغانانو تمه درلوده. خپل پوسټ کې پخواني ځواکونو ته هم ځای ورکړی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت له نسکورېدو او د طالبانو حکومت راتګ سره کله چې طالب مشرانو د نوي پوځ د جوړېدو خبره کوله نو ډېر شمېر افغانانو وویل چې باید پخواني ځواکونو ته پکې ځای ورکړل شي تر څو پوځ ملي او افغانان پکې ځان وویني. که څه هم طالبانو تر ډېره د خلکو دا غوښتنه ونه منله، خو اوس ښکاري چې یو شمېر پخواني مسلکي کسان خپل پوځ کې ګمارلي دي. تازه خبر دا دی چې دفاع وزارت وایي چې د پوځ د ځواکونو شمېر 150,000 تنو ته رسېدلی دی. د دغه وزارت ویان وایي چې د تېر حکومت د اردو ځواکونه هم د دغو ځواکونو په جوړښت کې دي. د نوموړي په وینا دغه ځواکونه له بشپړ پوځي تجهیزاتو برخمن دي او معاش پر ټاکلي وخت ورکول کیږي. د دفاع وزارت ویان وایي چې دغه وزارت د ځواکونو په جوړښت کې د مخکینی حکومت د پوځ سرتیري هم حضور لري. نظامي چارو شنونکي پر دې باور دي چې سرپرست حکومت دغه پوځ د چارو د ښه ترسروي او اکمالاتو لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا نه لري، خو باید پوځ ملي کړي او پخوانۍ کینه او یو د بل دښمن ګڼلو څخه تیر شي. اما افغانان بیا وایي طالبان اوس یو حقیقت دی او حکومت دی، نو په کار دا ده چې پخوانیو سرتیرو ته هم پوځ کې ځای ورکړل شي. دې سره به په پوځ له یو خوا ملي او له بلې خوا هغه پخواني پوځیان چې اوس وزګار دي ورته به د حلالې نفقې برابرېدو لاره پیدا شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.